مننه نن خو دا شای به دال دی چې اوس خو ښه دی وایي چې جانانه مخ ته شالیار کسه جانانه مخ ته شالیار کسه شین کمیس ته څومره ښکلی د کتان مننه کوم تاسې شعرونه نه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې بیا شعرون راغلي دي ډېر قدرمن شعرون دي په مدام راګورون دي چې ځان چې دی مرګ غږ خو باندې وکړه چې د وشي په ورځ به ځان چې نه رانه وي یا مړی خو د خپېڅا کار نه وکړم مننه کومه قدرمنه په مشاعره پایل د تاکید مشاعره په د اول سر کې میږي داسې شاعر لري چې مخکینی سره د خلک په زړه کې ځي لري که خیر وي کتابونه یې په زرهاوې چاپ شوي دي یوه پیره یې مو لوسته نه ده راغلی ځکه چې زه چې خبرېږم خلک وړي وي هېڅ یې ولرئ که چې روونه وي خو مخکې نه مو چې دغه که خیر وي دوه مونده ته ورمخته کېږم یې که بل نه روون دي چې اول که نه کتوب که وخورم یې دغه شاعر نوم دی چې چلی صاحب چلی صاحب داسې ورېرر څایې السلام علیکم خیلی جوریت بیاد خدای سرگاه کتابینه به یار صدلی نمی روان دی انشاءالله گردیز تا رسیدلی دی لخیره کوشر و به رسیگی که خیره ملګرو خدای مو ژوندي لره ټول خوشحاله اوسئ ما سره خو شعر څه داسې دی توجه م غواړم وایي چې په هغه ځوان مدیر مامور ولا کټل وهي په هغه ځوان مدیر مامور ولا کټل وهي چې وظیفه هم کوي څنګ ته شي بوتل وهي او بیا وایي چې هفته کې څو ځله نشه کړي خپل کالي چیرې کړي هفته کې څو ځله نشه کړي خپل کالي چیرې کړي په دې خو خدای رسېږي خدای دې دا ګنډل وهي په نه خبره پښتانه یو او بل وژني سره په نه خبره پښتانه یو او بل وژني سره که دا غیرت وي نو مولا دې دا وژلو وي او د باندې خیر کور کې ښځې هم ترې نه ډارېږي ګوره د باندې خیر کور کې ښځې هم ترې نه ډارېږي پسې ورپورته شي په سر یې پسې انډلو او غله هم سړي نشول مفسد هم ادامه ورکړي غله هم سړي نشول مفسد هم ادامه ورکړي مونږ هم ستړي کړو الله دې دا چې چلو وي چې د میږي په شان د ځینو خلکو وشي وزر چې د میږي په شان د ځینو خلکو وشي وزر او پڅنګ درځي چټي وټي دي پڅنګلو وي او څنګه مقصد ګلبشری خان اورور وای چې چلیا دا خو نه پښتو ده نه غیرت وي په خدای چې چلیا دا خو نه پښتو ده نه غیرت وي په خدای چې پښتانه پاتې نه حق یو او بل وي بالکل دا څه غیرت نه ده چې په خپل وریر سره چک شي وایي بیایی چې میټر دی بیا یا میټرونه میټر دی بیا یا میټرونه لا غړه ټنډه تا څیک نه کوسلو می ګلبشری خان ګلبشری خان زنده‌باد دوی نه لرم داسې الفاظ نه درته لرم خو مخکې ما څه وره دا کیسه کړې چې ما مې تشویقوئ هسې مې ورکوئ چې چیرې وي درېږم د نه ځکه دانه سړی به وم نه څه به دومره صفات ورکوئ زه به یا اسکره په رښتیا سړی یې بیخي به بیا کیسه نه درسره کوم بیا مننه کوم یې توسه نه چې چلي صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شاعر ووایي چې ډېر ژور مطلب کې و که څوک په غور سره فکر په وکړو یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې د ریوبو په تال کې پریت وي په هغه وخت کې دا شعر لیکي ایونم نه سره مو یوندي چې هغه د په سار تیر شي یس را خو پریا په وزیرونه یو شکړه پر ورزي نه د پاته نه لګي چې دا مو یون په دند د کلار درې پریت په کوله په میاشته یې دغه شاعر نوم د که خیر وي ګل زندای صاحب
شعر در وروي السلام علیکم شای جوړی تکړای چې ژوندای مې ولید شخی ما ماشاءالله ګل زندای صاحب نن خو ډېر ښکلی برېښل لکه کرته تو ودانی ته کرت کو ډېر خوشوي ستر ولا کې شو چرای صاحب دا داس په خورونه غریبونو سیاده په دولتمن سیاده وی چې یو رقم خوروکو का गरीब का दौलतमंद यो रकम खरू की का गरीब का दौलतमंद हालो लो पहाड़ों में के यार सड़ाए शखमान ओ पहाड़ तो सब मोड़ दी खुनाफसी वजली दलशी पहाड़ तो सब मोड़ दी خو په نفس وژلی دل شي سبو ویګارو زیته خو په خپل زلفې کرمان د بل چا غام او کله کې د زول په غام وختای د بل چا غام او کله کې د زول په غام وختای د عمر خو د داسې زندگی کې غون غم جان ده او غریب چې نه لوخري بیا سبو په غام شنه ده غریب چې نه نوخره د سبو په غام شه نه دا پورې د قیامت کې غریب خامخا ګډمان او چې تار ناراضو شه ګلزنده شکر گزار یم چې تار ناراضو شه ګلزنده شکر گزار یم خوند ای تو را خم ته زړه ډېر ارزمان دا وکی چې دا شعر تو څه ژوندای دی ګلزنده سره ژوندای دی ته ناراضو شه ویایی چې یې سریندب ده زه زندای شم یې سریندب ده زه زندای شم اوړه خلقا نم کاری مولا لایر بشه مننه کوم ګلزندینا ډیره مننه کوم واقعا چې ډیر سب کی وی ډیر ژور شعر لیکلای و پرمختګ به تب کې غوړم یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې د په سترګه مې یو اپراتسیک نه دلدلای واقعا چې د شیرینه هر چا ویلی دی یو خواندې نو خوسته یو مقصد نو خوسته دی یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي شړ شانګوال خپل شعر درور السلام علیکم ګل خانه خیر جوړې خیر دې خدا خیر ډېر داسې راون شم اوس کرا په ورزش کې کلوب کې دا خو دا کیسه خودو کنه خو بل د میز مبارکي آتا یم نام دې ډېر رنگ ورکړه دا میز دې ډېر خپلای کړه دا خریدي دا بس خداغه دې شعرونه وړای دی شعرونه ستړي ماشه وړه د چوکۍ کو ډېر ما ورته وړه چوکۍ موته کړې بیا کړه کار نه یې نه څوک کومک دې سره کی چې چوکۍ دې ته وکړي میزونه ته وکړي وشه ورځه ما مو سره یو شعر دی چې په غوسه نشئ یای چې ګناه د خپل دی د یادي سړي نه پلور جوړوي په چاپلوسۍ د خپل اعتبار جوړوي وایي چې چاپلوسي لویه ګناه ده چې بنده ته بندګي کې خبر ته غوږ ده یای چې چاپلوسي لویه ګناه ده چې بنده ته بندګي کې د الله لمنه نسه که ځون وخیور جوړوي یای چې په جماعت کې یوه روپۍ چولې نه ده د زکات او د ثواب په خاطر په جماعت کې یوه روپۍ چولې نه ده د زکات او د ثواب په خاطر د بچي دی چې واده شي په زرګونو ټانک ټکور جوړوي یا چې اروم خورې اروم ګټې اروم وخلې په ډېرو پلمو اروم خورې اروم ګټې اروم وخلې په ډېرو پلمو د جګ جګ بلډینګونه ډېر په سور جوړوي یا چې زه مامور یم په 500,000 افغانیو مې مصرف نه پوره کېږي خبره ته غوږ ده یا چې زه مامور یم په 500,000 افغانیو مې مصرف نه پوره کېږي څه خبره شته په لکونو میلیونو چې خپل کور جوړوي مننه اعلان وکړي چې 5م بس څلورم ته ضرورت ته چې ورسې بیا ورور مقرر کړی وي اعلان وکړي چې 5م بس څلورم ته ضرورت ته چې ورسې بیا ورور مقرر کړی وي چې نه واسطه وي نه پیسې وي ډېر به شي ستړی چې ځون مامور جوړوي یا چې باز که شړشمګله زنده باد تو شیرونه وي
که رئیس د کوم مقام شوی د رشوت خور نه به مزدور جوړوي. ښه نظر ده، ښه نظر ده، تایید وړ نظر ده. او یایی چې چرګل مې تو په برد کې خاک شو. تکسا چرګل مې تو په برد کې خاک شو، پوغام د سره شاده کړي کړي برتی. مننه کوم څه وایي خو پرې چې هر شی وایي امیګالی کی قدرمنه یو شعر سره دی که اجازه رو کوي د مننه کوم وایي چې هر وخت مالش که په دروغه ولاګیا چاپړوسا. هر وخت مالش که په دروغه ولاګیا چاپړوسا نه که رئیس ته وا خبره تر اختیا چاپړوسا. مننه خپل ځون ښه صحیح ښایې چې زه خو ښه سړی یم. خپل ځون ښه صحیح ښایې چې زه خو ښه سړی یم. انر خلک د خروپه کړه خانه چاپړوسا. خوله چړپوي لکه ګیدړه چې شالاغ ویښه خوري. خوله چړپوي لکه ګیدړه چې شالاغ ویښه خوري. بس کله کله یې دفتر نه وکه غلا چاپړوسا. کله شکور ته کله پړتا یې له دله تخته. کله شکور ته کله پړتا یې له دله تخته. سپلای کې سیخه چې رئیس نشي خپا چاپړوسا. مننه گل بشر خان شد اندستړی نسخت نه مانه تو. گل بشر خان شد اندستړی نسخت نه مانه تو. یوه ورځ ور به کې یوسف ته په رښتیا چاپړوسا. یاره بیخي د انتظار خلکو نه ګل بشر خانه کوشغې جوړې شوي دي. کوشې چمچې خو په ځای پرېږده، کوشغې ته جوړې شوي دي. د بنده بندګي کوي، د خدای نه نه غواړي. دا زنه نه دا زنه رئیسونه ورکې دا رقم ته چې کله ته دفتر ته ورشه په مامور څه بابریږي وشه ووایه چې زه دا غلی نه وایه سړی تو پوډر راویچ کای نه زه خو رئیس یم داسې غوسار درې مې خو ته ویلر غلی رئیسونه صیبونه مې ښه پیږي ممرونه سما براګه خلک په مخ کې کور مې سراوي بیا ول غوخای کوي خو چې کله خلک درې مې ولته دا ټور پر ما کا اس خلک ما زوروي. مننه کومه قدرمنه لیدونکي اوریدونکي میګ مشاعره د غزي پیروا بیا چې زه ګل بشر خان سره د داسې قدرمنه شعرونه تو څه تازه رقم یغه پیرام په لوی مهربانه خدای سپارم.